بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ کلاس کې به مونږ د سورسینګ په باره کې خبره اتره کوو چې مونږ به د چاینا نه یا د علي بابا نه به مونږ څنګه سورسینګ کوو که فرض کا مونږ یو پروډکټ چې دی هغه په امازون کې خرڅول غواړو. نو د هغې دپاره چې دی څه شرایط دي چې هغه به تاسو فالو کوئ. د هغې په مدد سره که تاسو سورسینګ کوئ نو که تاسو ته څه مسله راشي، ستاسو په پروډکټ کې څه مسله راشي، پیک وخیږي یا پیسې در نه اخوا دیخوا شي، نو د هغې ذمهواري بیا څوک اخلي؟ علي بابا اخلي. او چې ډایرکټ تاسو خریداري کوئ، سامان اخلئ او تاسو د یو داسې سپلایر نه سامان واخلئ چې هغه ویریفاید نه وي، صحیح ده، هغه چې دی د هغه کم وخت نه چې دی کار کوي په علي بابا باندې، نو د هغې ذمهواري بیا چې دی علي بابا نه اخلي او بیا هغه چې دی هغه په تاسو باندې هغه پیسې چې دی هغه اندخ کیږي، سپینډ کیږي، خرچه کیږي، ټوټل خرچه په تاسو باندې بیا راځي. ښه، نو اوس مونږ راځو پروډکټ هانټینګ کوو. فار ایگزامپل مونږ دلته کې یو پروډکټ ځان له ګورو که نه په امازون کې فرسټ، او بیا ځو مونږ هغه په علي بابا کې چې دی د هغې سورسینګ کوو. نو ټوټل هر څیز درته پریکټیکل کومه، A to Z هر څه درته ایکسپلین کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو میس نه کوئ چې په هر څه باندې پوه شئ. ها، د ټول ناول تاسو خو به چې دی ایکسټینشن چې دی هغه آن کې ځان سره. ما ایکسټینشن آف کړی دی چې ستاسو سره ایکسټینشن آن وي په امازون کې، نو د هغې دا فایده ده چې ستاسو سره ټایم چې دی هغه سیف کیږي. نو زمونږ سره بیسټ ایکسټینشن چې کوم دی هغه سیلر سپرایټ دی. تاسو سیلر سپرایټ ایکسټینشن چې دی دا سرچ کوئ په کروم کې، صحیح ده، او کوم دا یو URL چې تاسو ته راوالي، دا کوم ویب سایټ چې تاسو ته راوالي، دا سیم به تاسو په دې به کلیک کوئ، په بل نه. چې په بل تاسو کلیک کوئ نو تاسو بیا غلط ویب سایټ ته ځئ، صحیح ده، بیا به ستاسو سره ایکسټینشن چې دی دا نه ایډ کیږي. نو مونږ اوس ویټ کوو چې دا زمونږ سره لوډ شي. ښه، دلته کې به تاسو ایډ ټو کروم دا آپشن راغی، په دې به سمپلی تاسو کلیک کوئ. ښه، دا زمونږ سره ډاونلوډ کیږي. دلته کې لږ ټایم اخلي ډیو ټو نیټ ایشو، ځکه مونږ سره د نیټ ایشو ده، د هغې د وجې نه دا ټایم اخلي. مونږ ایډ ټو کروم بیا ووو. ښه، زمونږ سره به داسې انټرفیس بیا تاسو ته شو شي چې تاسو کله ایډ ټو کروم وایي، نو بیا به سمپلی تاسو دلته کې ایډ ایکسټینشن وایي. چې کله تاسو په ایډ ایکسټینشن باندې کلیک کوئ نو دا زمونږ سره به دا چې دی دا ډاونلوډ شي. ستاسو سره دا آپشن راغی، صحیح ده، د ډاونلوډینګ دا آپشن راغی، ګورئ ورته، دا زمونږ سره اوس ډاونلوډ کیږي. نو د سیلر سپرایټ زمونږ سره فایدې دا دي چې په دې کې که فرض که مونږ پروډکټ چې دی هغه هنډ کوو یا ښه پروډکټ مونږ ګورو، نو د سیلر سپرایټ په مدد سره مونږ یو ښه تګړه پروډکټ چې دی هغه راوښکی شو، صحیح ده، په خپله ایلیجیبیلیټي کرایټیریا باندې. اوس که فرض که تاسو جنریک پروډکټ سورس کوئ، صحیح ده، د هغې دپاره جدا طریقه ده په علي بابا باندې، صحیح ده. که فرض که تاسو MPL یا FL پروډکټ سورس کوئ، خپل برند لانچ کوئ، د هغې دپاره جدا طریقه ده. دا به ټوټل تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی ایکسپلین کیږي. نو ویډیو به نه مس کوئ، تر اخره پورې A to Z وګورئ، نو چې تاسو په هر څیز باندې A to Z پوه شئ. ښه، زمونږ سره ایکسټینشن چې دی نو دا ډاونلوډ کیږي. مونږ راځو جسټ دلته کې کیټګري وایز یا مونږ چې دی یو پروډکټ چې دی هغه ګورو، صحیح ده. فار ایگزامپل دلته کې مونږ سرچ کو ډینټل فلوزرو. ډینټل فلوزر مونږ یو پروډکټ سرچ کړلو، نو دا تاسو کتی شئ د دې زمونږ سره ډېر زیات هیوي ډیمانډ دی. دا ډینټل فلوزر دا چې سرچ کوم دې ته ویلی کېږي کیورډ، صحیح ده. مخکې زه تاسو ته بیا PPC دا کوم که نه، او تاسو بیا په PPC باندې پوه شئ، نو تاسو ښه کافي ارنینګ کولی شئ. د PPC ډېر زیات ډیمانډ دی. که زه تاسو ته اوس هغه م ایکسپلین کوم نو بیا به زمونږ ویډیو ډېره زیاته لینتي کیږي. ښه، سیلر سپرایټ زمونږ سره ډاونلوډینګ کې دی، دا ډاونلوډ کیږي. چې دا زمونږ سره ډاونلوډ شي نو بیا به نور هم زمونږ سره ښه شي، صحیح ده. ښه، که تاسو وګورئ دې ډینټل فلوزر ته مونږ دا سرچ کړلو که نه، اوس د دې زمونږ سره ډېر زیات های ډیمانډ دی. اوس که تاسو فرض که می ټو کوئ، جنریک پروډکټ سیل کوئ، صحیح ده، نو د هغې دپاره به تاسو هغه پروډکټ ګورئ چې په هغې کې کمپټیشن کم وي او سیل یې سیوا وي، صحیح ده. سمپلی دغه فارموله ځان سره نوټ کړئ چې د یو پروډکټ سیل سیوایي، کمپټیشن پکې کم وي، نو تاسو هغه پروډکټ چې دی هغه چاینا نه ایزیلی سورس کولی شئ، صحیح ده.
لکه دلته کې زموږ سره دا پروډکټ که تاسو وګورئ دا 900 بات ان فاست من په تیر شوي میاشت کې صرف د دې پروډکټ چې دی 900 پیسونه سیل شوي دي. تاسو امیجن کوئ که نه په دې یو پروډکټ کې چې دی مطلب 10 درهم هم د ګټلې وي صحیح ده. نو 900 له تاسو ضرب ورکړئ تاسو ته په خپله باندې نیټ پراپټ چې دی هغه پته ولګي صحیح ده. ښه انیوی ایکسټنشن نه بغیر مونږ کار کوو. فار ایگزامپل مونږ دا یو پروډکټ چې دی دا سورس کول غواړو صحیح ده. دا پروډکټ مونږ څه کول غواړو؟ سورس کول غواړو. په دې به مونږ سمپلی کلیک کوو. چې مونږ په دې باندې کلیک کوو مونږ ته به ټوټل د دې هغه چې څه هم وي مونږ ته به شو شي. کم ټایټل چې دی دا زموږ سره ټایټل دی صحیح ده. د دې چې کوم بولټ پوینټس دي دا زموږ سره بولټ پوینټس دي. بولټ پوینټس چې دی دا زموږ په هول سیل کې چې دی نه فکارېږي. کله چې مونږ ایم پی ایل یا خپل برانډ دا لانچ کوو نو په هغې کې دا زموږ سره ډېر زیات لازمي وي او د دې په مدد سره تاسو خپل پروډکټ چې دی هغه هم ارګینیکلی رینک کولی شئ. فار ایگزامپل دا پروډکټ چې دی دا مونږه سورس کول غواړو. اول خو به د دې مونږه مین ایمیج چې دی هغه کافي کوو. اوس دا نور چې دی دا مین ایمیج نه دی دا اوس د څه لپاره استعمالیږي؟ هغه ایمیج زموږ سره راغلی دی صحیح ده. مین ایمیج د دې کم یو دی دا یو دی. په دې به مونږ داسې کلیک کوو چې کلیک کوو په دې باندې رائټ سایډ ته چې زموږ سره د ماوس کم بټن ده په هغې به مونږ کلیک کوو. زموږ سره به داسې آپشنز راشي تاسو د آپشنز ته ګورئ صحیح ده. سمپلی دا به مونږ دا کافي ایمیج به وو صحیح ده. او را به شو چرته کې علی بابا ته. علی بابا نه به مونږ سورسینګ کوو. فرض که مونږ علی بابا نه سورسینګ کوو خو مونږ به په پراپرلی طریقه سره ځو صحیح ده. د ایم پی ایل لپاره به مونږ جدا سورسینګ کوو او د هول سیل لپاره د جنریک پروډکټ لپاره به مونږ جدا سیل کوو صحیح ده. سورسینګ به کوو. دلته به مونږ سرچ کوو سمپلی علی بابا او دا به انټر کوو. زمونږ سره بردو چې کوم مین ویب سایټ دی د هغې یو آر ایل به زمونږ سره راشي alibaba.com. سمپلی په دې به تاسو کلیک کوئ. دا زمونږ سره د چاینا یو پلیټ فارم دی چې په چاینا کې څومره هم مینوفیکچرز دي یا سپلایرز دي هغو خپل فیسیلیټیز چې کوم دی بهر ملکونو والته یا مونږ ته کوم چې سیلرز یو مونږ که نه مونږ ته خپله فیسیلیټي پرووایډ کوي او په هغه د دو پروډکټ چې مونږ بیا سورس کوو نو مونږ ته پکې ښه پراپټ پاتې کېږي صحیح ده. ګوره تاسو علی بابا ته رالی که نه دلته کې تاسو په ډیفرنٹ طریقو سره چې دی دغه پروډکټ چې دی دا فایند کولی شئ. کوم پروډکټ؟ دا پروډکټ. یو خو سمپلی دا طریقه ده چې ما ایمیج چې دی هغه ځان سره کافي کړلو. په رائټ سایډ په ماوس می کلیک کړلو صحیح ده. ایمیج می د ځان سره څه کړلو؟ کاپي می کړلو. علی بابا ته راشم دا ایمیج سرچ تاسو ته شو کی که نه په دې ایمیج سرچ باندې به سمپلی تاسو کلیک کوئ یا په دې باندې تاسو کلیک کوئ هم دلته کې تاسو چې دی کنټرول وی ووایئ په دې سرچ کې صحیح ده. چې په دې کې صرف تاسو کنټرول وی سلیکټ کوئ که نه او کم ایمیج چې تاسو غواړئ په هغې باندې چې دی کلیک کوئ او بیا یې سرچ کوئ صحیح ده. نو ستاسو سره به د هغې سپلایرز چې دی راواخلي. ګوره اوس که تاسو وګورئ دا زموږ سره سپلایرز راواخیستل صحیح ده. په دې کې دې ته لیکلی دی ویریفایډ چا سره 3 ډایمنډز دي کم چې زموږ سره مطلب دا دغه دي دا ډایمنډز هیرې ورته په پښتو کې مونږ وایو. چا سره 3 ډایمنډز وي چا سره 2 ډایمنډز وي. زه تاسو باندې دا ایکسپلور کومه. ګوره د دو سره پکې 1 ډایمنډ دی جسټ صحیح ده. د دو سره 1 ډایمنډ دی صحیح ده. نو دا ډایمنډ او د دې ویریفایډ او د سرټیفایډ او د دې دلته کې صحیح حساب کتابي. ګوره په علی بابا کې چې کله هم تاسو خریداري کوئ که نه نو د یو څو خبرو به تاسو خیال ساتئ. یو د ټریډ انشورنس به تاسو خیال ساتئ. د ویریفایډ سپلایر به تاسو خیال ساتئ صحیح ده. او بیا مین خبره دا ده چې هغه سیلر نه دی که دی ویریفایډ هم وي خو چې کم از کم دی د 4 کال نه په علی بابا باندې کار کوي صحیح ده. او بیا چې زمونږ کم ریکوایرمنټس وي نو هغه مونږ ګورو صحیح ده. ګوره که تاسو اوس دې پروډکټ ته وګورئ ما په دې ایمیج دا ایمیج ما کافي کړلو او دا مې سرچ کړلو خو ما ته سیم دا پروډکټ شو نه شولو. سو وای ولې ما ته سیم پروډکټ شو نه شولو صحیح ده.
دلته کې زمونږ سره چې دی یو پروډکټ چې دی د دې په شانتي شو شولو کاسلس والا دا پروډکټ زمونږ سره دلته کې شو شولو صحیح ده خو که تاسو وګورئ نو د دې امیج او د دې امیج چې دی هغه ډېر زیات ډفرنټ دی نو دیټس مین دا پروډکټ ډېر زیات زمونږ سره بدل دی نو دا زمونږ سره ټیک پروډکټ نه دی اوس که تاسو دې پروډکټ ته وګورئ او دا کم چې مونږ سرچ کړل دا مختلف دي نو دا ولې زمونږ سره دغه سیم پروډکټ رانغی ځکه رانغی چې دا سیلر چې کوم دی کوم چې په امازون باندې دا پروډکټ سیل کوي نو دا چې دی د ځان له خپل برانډ چې دی هغه لانچ کړی دی صحیح دا خپل برانډ چې دی هغه خرڅ کوي د ورلې پراپرلی کسټمایزیشن کړی دی صحیح دا ډبې ولا جوړ کړی دی ښکلی بیا یې په هغې باندې فونټس لیکلي پې کړي دي بیا یې په خپل برانډ لوګو منشن کړي دا کاسلس والا زمونږ سره برانډ لوګو ده بیا ورته لیولز هر څیز یې ورته پراپرلی دغه کړی دی نو دیټس مین چې دې سیلرز چې دی دا پروډکټ چې دی دا خپل ځان له لانچ کړی دی صحیح ده نو ځکه مونږ سره دا چې دی دا شو نه شولو زمونږ سره دا ساده شولو نو که مونږ غواړو فرض کا د می ټو دپاره د جنریټ پروډکټ دپاره دا پروډکټ سیل کو نو مونږ به هم دا چې دی دغه شانتي سیم کسټمایز کو او سیم به چې دی دا مونږ د علی بابا نه اخلو که فرض که په دې کې لږ شانتي هم څه چینجز وي نو دا پروډکټ چې دی دا بیا په تاسو پسې ریټرن کیږي او چې کله په تاسو پسې پروډکټ ریټرن کیږي نو د هغې نقصان په تاسو باندې وي نو ځکه درته یم د دې خبرو به تاسو خیال ساتئ ګوره دې پروډکټ ته که تاسو وګورئ او که دې پروډکټ ته وګورئ دا زموږ سره سیم لک ورکوي که نه سیم دي خو صرف د دې پروډکټ چې دی زموږ سره څه نشته ډبې یې نشته دی نو دیټس مین چې دا وله باکس چې کوم دی دا ډبې چې کوم دی دا وله دا ډیزاین کړی دی نو که فرض که مونږ غواړو دا پروډکټ داسې دا پروډکټ مونږ خرڅ کړو صحیح ده په دې کې بیا مین خبرې په امازون کې ګیټ اټ اینډ ان ګیټ اټ خبرې اترې راځي هغې به تاسو ته بیا مونږ انشاءالله پراپرلی په دې باندې زمونږ ویډیو هم په یوټیوب اپلوډ شوي د هغه تاسو کتلی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د هغې لینک میلاو شي تاسو هغه هم کتلی شئ چې ګیټ اټ څه دي ان ګیټ اټ څه دي نو د هغې نه چې هغه تاسو وګورئ نو تاسو بیا نور هم په علي بابا باندې د سورسینګ کولو قابل شئ صحیح ده اوس که تاسو دې پروډکټ ته وګورئ دا زموږ سره سیم پروډکټ دی مونږ به څه کوو دا به کسټمایز کوو که فرض که دا مونږ خرڅول غواړو نو مونږ به څه کوو د ده سره به چیټ کوو د دې سپلایر سره صحیح ده چیټ به کوو خو د مین خبرې اترې دا دي که فرض کا تاسو ته دو مینشن کړي دي د 5 نه والا تر ته 2999 پورې پیسیز د دې پروډکټ تاسو اخیستل غواړئ نو تاسو ته به دا په 36.65 درهم باندې میلاویږي که فرض که تاسو د 3000 نه والا تر د 4999 پورې پیسیز اډر کول غواړئ تاسو ته په 53.53 میلاویږي بیا که تاسو د 5000 نه والا تر د 9999 پورې اډر کول غواړئ پیسیز تاسو ته په 36.66 درهم باندې میلاویږي صحیح ده خانو بیا په دې کې مین خبرې اترې دا دي ګوره که فرض که مونږ دا پروډکټ په 46 درهم دی صحیح ده او دلته کې دی مونږ اخلو په 36 درهم باندې وداوټ ډي ډي پي کاسټ دا خو د چاینا کې پروت دی دا پروډکټ خامخا که فرض که تاسو د چاینا نه دا اخلئ چایني سپلایر یې تاسو له رالیږي نو په دې به څه خرچه راځي نو چې تاسو سره هغه پلس کوئ او بیا پې د امازون ایکسپنسز وولئ نو دیټس مین چې دا پروډکټ زموږ سره نقصان کوي نو که فرض که مونږ خپل ایم پی ایل یا فیل لانچ کول غواړو نو بیا په هغې کې زموږ سره په فیور کې دی خو که فرض که مونږ هولسیل کول غواړو نو زموږ سره دا بیا په فیور کې نه دی ولې هلته کې مونږ څه کوو مونږ چې یو پروډکټ چې دی هغه د علي بابا نه سورس کوو نو په هغې باندې مونږ کالکولیشن کوو فار ایگزامپل دا پروډکټ دی زه په دې کالکولیشن کوم چې په دې کې ماته څونه فایده پاتې کیږي زه به راشم دلته کې به یو امازون ریوینیو کالکولیټر چې دی هغه به زه سرچ کړم صحیح ده امازون ریوینیو کالکولیټر به زه سرچ کړم ستاسو سره به دا آپشن راشي فلفلمنٹ بای امازون اف بی اے ریوینیو کالکولیټر سمپلی په دې به کلیک کړئ چې تاسو په دې کلیک کوئ تاسو به داسې وینډو ته راشئ دلته کې به کانټینیو ایز ا ګیسټ کوئ مونږ د میلمستیا په جوړ دلته کې رالو او دلته کې دا یو آر ایل نه دی په دې کې به مونږ لږ شانتي چینجز کوو ځکه که تاسو دلته کې وګورئ نو ستاسو سره یو ایس مارکیټ دلته کې شور کیږي
کینیډا شو کیږي، میکسیکو شو کیږي او برازیل شو کیږي. که مونږ غواړو چې د امازون نور هم سټور د ځان سره راولو لایک میډل ایسټ یا انډینزو یا نور داسې ملکونه، نو مونږ به په دې یو آر ایل کې چینجز کوو. څنګه به کوو؟ دا فوره یو آر ایل که تاسو سټډي کوئ که نه، نو دا دی sellercenter.amazon.com. صحیح ده؟ نو sellercenter.amazon.com دا یو آر ایل په دې کې به مونږ ایډیټینګ کوو په کوم ځای کې؟ په sellercenter.amazon نه بعد چې دی مونږ به .com نه و، مونږ به .ae چې دی هغه ولیکو. صحیح ده؟ نو مونږ به څه وکړو؟ .com به چې دی هغه به ختم کړو، .ae به شي. Continue as a guest. اوس تاسو وګورئ ستاسو سره بلها شي اپشن راغلل، نور سټورز امازون سټورز چې کوم دي هغه ستاسو سره راغلل. نو مونږ به دا څه وکړو؟ ای به مونږ کلیک کړو. اوس که تاسو د هر ځای دپاره چې دی دغه کوئ، که سعودي دپاره کوئ سورسینګ، که دوبۍ دپاره کوئ، کینیډا دپاره کوئ، هر ځای دپاره کوئ، تاسو به د دې خبرو اترو چې دی خیال ساتئ. فرست مونږ به اوس د دې پروډکټ چې دی SN نمبر کافي کو. صحیح ده؟ هغه سیلرز فرایډ چې دی مونږ د څه دپاره کنیکټ کولو، هغه لوډ نه شولو، هغه مونږ د دې خبرې دپاره کنیکټ کولو. صحیح ده؟ چې زمونږ سره SN نمبر او فوره ډیټیلز د دې پروډکټ چې دی هغه په دې ځای کې شو شي. نو اوس که پرس که مونږ مینولي دا ګورو، نو مونږ به لاندې راځو، لاندې ګورئ تاسو به داسې لاندې راشئ پروډکټ ته. دلته کې پروډکټ ډیټیلز به ستاسو سره شو شي، داسې پروډکټ ډیټیلز به یې لیکلي. په دې پروډکټ ډیټیلز کې زمونږ سره SN نمبر دی. SN نمبر څه ته ویلی کېږي؟ امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر ته. مطلب د یو پروډکټ د پہچان نمبر. څنګه چې مونږ پاکستان یا افغانستان یا هر ځای کې پاتې کېږو، مونږ ته د هغه ځای د ملک نمبر میلاو شوی، شناختي کارت نمبر. نو داسې چې دی امازون چې دی هغه هم د پروډکټ لیسټینګ دپاره چې دی د پہچان نمبر ورکوي. نو دا به مونږ څه وکړو؟ کنټرول C به یې کړو، کافي به یې کړو. را به شو امازون ریوینیو کالکولیټر ته او ای به مونږ سلیکټ کړو، ځکه مونږ پروډکټ هنټینګ په ای کې کوو که نه، نو ځکه به مونږ څه کوو؟ ای به سلیکټ کړو او کنټرول V به ووو. د دې د SN نمبر دا به مونږ سرچ کړو. ښه چې دا مونږ سرچ کړو، اوس به دا لږ شانتي ټایم اخلي د ریلوډینګ دپاره. صحیح ده؟ سم ټایم دا کار هم نه کوي، خو چې کار نه کوي نو په هغې کې بیا مونږ بل میتھډ چې دی هغه اپلای کوو، هغه هم زه تاسو ته ښیم که فرض که دی کار ونه کړو. جسټ مونږ بیا به دا ریفریش کړو، کنټینیو ایز ا ګیسټ ای ته به مونږ واپس راشو، بیا به مونږ چې دی هغه خپل SN نمبر چې دی پیسټ کړو. پلیز ریفریش پیج اور ټرای اگین. و یا پیج ریفریش کوي او یا چې دی ټرای دوباره ټرای وکړئ. صحیح ده؟ نو مونږ به جسټ چې دی خپل پیج ریفریش کړو او بیا به ټرای وکړو. دلته کې به مونږ څه وکړو؟ زمونږ سره چې کوم SN نمبر دی، صحیح ده، دا به مونږ انټر کړو. ښه نو ګوره چې ما دا یو څو فری ریفریش کړلو که نه، نو زمونږ سره پروډکټ چې دی هغه شو شولو. زیاتره سټوډنټس ته دا مسله راځي چې هغو ته چې دی پروډکټ چې دی هغه نه شو کېږي دلته کې. صحیح ده؟ نو تاسو چې دی یا دا کم ستاسو کم براوزینګ چې تاسو کړی، کم پیج چې تاسو راغلی، یا هغه تاسو ریفریش کوئ یا ورته لږ صبر کوئ. صحیح ده؟ نو ستاسو ټولز چې کوم دی هغه به پراپرلی کار کوي. اوس که تاسو وګورئ د دې پروډکټ پرایس په امازون کې 100 روپۍ دی، 46.99 AED درهم پرایس دی، او دلته کې څونه راواغېستو؟ 46.5. لږ بګ دا زمونږ سره سیم دی. نو دیټس مین چې دی زمونږ سره پراپرلی چې دی ډیټا راچوته کړله، صرف دا اشاریو پکې ډیفرنس دی، نور زمونږ سره دا پراپرلی ډیټا راچوته کړه. که دغه ورته مونږ برابرول غواړو نو مونږ به دا 5 چې دی دا ریموف کو او بیا به دلته کې 99 ولیکو، نو زمونږ سره به پراپرلی ډیټا اوس د دې سره میچ شي 46.99 او 46.99. اوس په دې پروډکټ کې زمونږ ټوټل پروفیټ نه دی، لکه که دا پروډکټ مونږ په دې پرایس باندې خرڅول غواړو په 46.99 باندې، فرض که دا مونږ پروډکټ خرڅول غواړو او مونږ هول سیل کول غواړو، صحیح ده، جنریک پروډکټ مونږ لیست کول غواړو، صحیح ده، جنریک پروډکټ مونږ خرڅو،
نو په دې کې زمونږ ټوټل پراپټ دی 33.60 او په دې باندې دلته کې خرچه څومره راځي 36.65 که تاسو نارمل فیسونه آرډر کول غواړئ نو دیټس مین چې دا پروډکټ چې دی دا زمونږ سره د هول سیل لپاره نه دی صحیح. ښه بله خبره اتره مونږ دلته کې د یو څو خبرو اترو خیال ساتو دا +3 موري نه دی لیکلی په دې به مونږ جسټ کلیک کو صحیح ده په دې به مونږ کلیک کو دلته کې به زمونږ سره سرټیفیکیشن چې دی تاسو ته شو شي صحیح ده مطلب تاسو ته پته ولګي چې دا سپلایرز چې کوم دی دا سرټیفاید دی که نه دی سرټیفاید نو تاسو ته دلته کې د دوی هغه سرټیفیکیشن چې دی هغه شو کېږي نو دا تاسو ایزي بیا ریډ کولی شئ نو دیټس مین چې دا سرټیفیکیشن د سره شته دی او بل خبره دا د ویریفاید دی صحیح ده دا سیلر څه دی ویریفاید دی او بیا د څومره وخت نه کار کوي د 13 سال نه کار کوي تاسو ته ما یو خبره په سټارټ کې وکړله چې د 4 سال نه کم کار کوي نو د هغه سره به تاسو بیا ډیلینګ نه کوئ صحیح ده بیا تاسو ته ایشوز راتلی شي او هغه ایشوز بیا حل کول ډېر زیات د سړي ټایم اخلي نو دیټس وای دیټس مای سجیشن ټو یو ها نو تاسو په دې باندې پوه شولئ بیا مونږ په دې کې بله خبره اتره ګورو چې دا سیلر چې دی دا زمونږ سره مینوفیکچر دی سپلایر دی هول سیلر دی څه دی نو دلته کې مونږ نه دی په دې باندې مونږ کلیک کو دا زمونږ سره یو آر ایل چې کوم دی فلای کټ الیکټریک کو ایل ټي ډي صحیح ده په دې باندې مونږ سمپلی کلیک کو نو دلته کې مونږ ته پراپرلی پته لګي چې یار دا زمونږ سره مینوفیکچر دی که سپلایر دی که څه دی دلته کې مونږ ته د هر څه پته لګي صحیح ده ښه دا تاسو اوس کتلی شئ که لاندې راشئ تاسو د دوی ویب سایټ چې دی هغه پراپرلی کتلی شئ ګوره دا تاسو وګورئ دا زموږ سره څه دی مینوفیکچر دی که نه مینوفیکچر کوي جوړی که نه دا سیس په خپله باندې جوړی نو چې په خپله باندې جوړی هغه ته ویلی کېږي سپلایر صحیح ده او دا تاسو د دوی په باره کې سرټیفیکیشن دا هم کتلی شئ نو دا به تاسو مسټ ګورئ صحیح ده ښه یو خو دا خبره اتره شوه زموږ سره دا پروډکټ چې دی نو دا لاس کوي صحیح ده څنګه لاس کوي 33.60 درهم په دې کې زموږ سره پراپټ دی صحیح ده فرض کا مونږه دا پروډکټ چې دی دا سیل کول غواړو مونږ په دې کې د ټول نه ارزان وکتلو صحیح ده ویریفاید سپلایر یو پکې وکتو چې کوم ارزان سیل کوي دا پروډکټ فار ایگزامپل دا مونږ وکتلو صحیح ده د 35.83 دی که زه دنه دا پروډکټ چې دی په 25 والم یا په 30 دی ما لګ که نه او په دې باندې د کارګو یا د جاس په جاس چې تاسو دا کوئ ډي ډي پي کاسټ ورته وایي صحیح د جاس په ترو تاسو دا راغواړئ نو هغه خرچه پې راشي نو دا بیا هم 35-38 ته رسي نو که فرض که تاسو دلته کې انټر کوئ ګاډز آف سولډو دا تاسو دلته کې انټر کوئ 3800 نو دیټس مین چې تاسو 4.40 درهم چې دا تاسو په لاس کې روانې نو د داسې هول سیل پروډکټ چې تاسو خرڅوئ میټو کوئ صحیح ده نو داسې پروډکټس نه بیا قلاریږي او بیا به تاسو دلته کې یو څو خبرې اترې دي چې هغه زه تاسو له بل پروډکټ اگزامپل در کوم چې هغه زموږ سره برابر وي او لږ ارزان وي فالي بابا کې او پراپرلی موږ د هغو سره خبره اتره هم کوو صحیح ده ها دا به مونږه کټ کو امید دی چې ردیزي پورې ستاسو څه هم یي هغه په هغې به تاسو پوه شوي دلته مونږ راځو یو بل پروډکټ چې دی هغه مونږ ګورو صحیح ده د هول سیلینګ دپاره مونږ راځو جسټ amazon.ai باندې به کلیک کو دلته کې نیکسټ یو پروډکټ مونږ ګورو صحیح ده یو خبره به دا تاسو د ځان سره نوٹ کړئ چې کله هم تاسو هول سیل کوئ صحیح ده یا جنریک پروډکټس تاسو سیل کوئ او هغه د علي بابا نه سورس کوئ صحیح ده نو تاسو به په هغې کې مین خبرې دا خیال ساتئ چې په هغې باندې کم از کم د 5 نه سیلران چې دی دا کم نه وي ګورئ که د 5 نه سیلران پې کم وي نو هغه پروډکټ به تاسو نه سورس کوئ ځکه چې مطلب 3 کسان دي نو ظاهره خبره ده چې د 3 نه سیوای یا د 3 یا د 3 نه کم وي نو هغه پروډکټ زموږ سره څه وي MPL وي یا برانډ وي صحیح ده MPL یا برانډ څنګه چې کېږي دا به زه تاسو ته چې پراپر لیکم او تاسو زموږ سره چې
رابطه هم کولی شئ د پیډ کورسز دپاره. دلته کې مونږ چې دی یو پروډکټ چې دی هغه ګورو. جسټ هوم اینڈ کچن کیټیګري ته مونږ لاړ شو. هوم اینڈ کچن کیټیګري چې دا هغه زموږ سره بیسټ کیټیګري ده. صحیح ده. سی آل ته مونږ راشو. هوم اینڈ کچن اینڈ فټسو آل هوم. په آل هوم باندې به مونږ کلیک کو. دلته چې مونږ په آل هوم باندې کلیک کو کنه نو مونږ به څه وکړو دلته دا ریویو نه ده دا به 4+ کو. 4+ به مونږ ریویو ووایو ځکه چې مونږ ته هغه پروډکټ راواخلي چې کم صحیح دی اوریجنل دی. صحیح ده. فار ایگزامپل دا پروډکټ نه دی دا مونږ خرڅول غواړو. صحیح ده. د دې دپاره مونږ څه کوو سورسینګ کوو د چاینا نه یا لیټ سپوز مونږ پکې بل پروډکټ وګورو ښه غونتګي. سو فار ایگزامپل دا پروډکټ مونږ خرڅول غواړو. د دې زمونږ سره په تیر شوي میاشت کې دا پروډکټ زمونږ سره 1000+ باټ اینڈ فاست مند یعنی په تیر شوي میاشت کې دا زمونږ سره د 1000 نه سیوا پیسونه دا خرڅ شوي دي. صحیح ده. مونږ په دې کلیک کو بیا په دې تصویر کلیک کو بیا رائټ باندې کلیک کو. صحیح ده. د ماوس چې کوم بټن دا او کافي ایمیج بکو. صحیح ده. او دلته کې براشو مونږ علی بابا ته او دلته کې به سیمپلی مونږه جست په دې سرچ باندې به مونږ کلیک کو. کنټرول وی بکو دغه به مونږ چې تصویر به مونږه دغه سلیکټ کو او سرچ بکو. صحیح ده. اوس دلته که تاسو راشئ که نه نو دا پروډکټ چې دی نو په دې کې مونږه ویریفاید سپلایرز ګورو. صحیح ده. ویریفاید سپلایر ګورو او بیا دا پروډکټ ګورو سیم لایک دیس ویلیډا والا. صحیح ده. ویلیډا والا نو مونږ به په دې کې څه ګورو په دې کې زموږ سره مختلف سپلایرز وي لکه مطلب یوازې دا نه ده چې صرف یوازې چاینیز سپلایر به په علی بابا باندې سامان خرڅوي نور هم خرڅولی شي. صحیح ده. په دې کې به مونږه د ټول نه اول راشو دا ویریفاید سپلایر دا فلټر مونږه اپلای کړو نو مونږ سره به دا نور ګن بلا چې دی هغه ختمه شي. جسټ ویریفاید سپلایر به مونږ ته شو شي. صحیح ده. سیم پروډکټ خو دا نه دی ځکه د دې سره که تاسو وګورئ په دې کې لږ شانتې دا ویلډا دې ډبې چې دی دا کسټمایز کړی دی. صحیح ده. تاسو چې دی په علی بابا په دې لینز باندې هم تاسو دا کتلی شئ. دا تاسو داسې کراب کړئ تاسو سره داسې ریزلټ راواخلي. صحیح ده. نو اوس زمونږ سره دا یو ریزلټ راواخیستلو خو دا زمونږ سره چې دی نو دا ویریفاید نه دی او د 2 کال نه کار کوي. نو تاسو ته ما ووایي چې کم د 4 کال نه کار کوي او ویریفاید سپلایر یې په هغه پسې به مونږ ځو. نو زمونږ سره فلینز نه بلکې مونږ داسې راشو که نه نو داسې به مونږ ته ښه پته ولګي. ګور ورته مونږ فار ایگزامپل دلته کې دا ویریفاید سپلایر پیدا کړلو. که تاسو وګورئ نو سیم چې دی دا یو څیز دی که نه دا زمونږ سره دا پروډکټ چې دی دا پروډکټ او دا پروډکټ زمونږ سره سیم دی که نه صرف دلته کې زمونږ سره سری صرف دا چینجز پکې دا ډبې کسټمایز شوی دی. نو مونږ به د دې د ځان سره یو کافي واخلو. صحیح ده. او د ټول نه اول اوس به مونږ په دې حساب کتاب هم کوو پراپرلی سورسینګ هم کوو. صحیح ده. نو مونږ څه کوو SN نمبر د دې کافي کوو. SN نمبر چې دی مونږ پروډکټ ډیټیلز ته راشو یا پروډکټ انفارمیشن ته دلته کې زمونږ سره دا SN نمبر دی دا به مونږ څه کوو دا به مونږ سیمپلی کافي کوو او دلته کې به راشو په amazon.a ته او سرچ انذر پروډکټ. صحیح ده. په دې به مونږ کلیک کوو د دې د SN نمبر به مونږ څه کوو فیسټ به کوو. اوس زمونږ سره سیم پروډکټ چې دی دا په دوبۍ کې شو نه شولو نو دا به مونږه کنټري به بس چینج کو SA ته به یې واړو. صحیح ده. دا ځینې پروډکټ داسې وي که نه چې دا زمونږ سره اپډیټ شوي نه وي. صحیح ده. زمونږ سره اپډیټ شوي نه وي نو بیا مونږ ته پته نه لګي چې یار مونږ په دې باندې ټیکس د امازون څونه دی څونه نه دی. نو مونږ به څه کوو سیمپلی د هغې پروډکټ نه بیا قراري ګولي چې مونږ ته پته نه لګي چې په دې باندې ټیکس څونه دی څونه نه دی.
نو بیا به ترې مونږ قلاریږو. او که تاسو دلته کې وګورئ نو په دې پراډکټ کې زمونږ سره مارجن شته، خو بیا هم زه یم چې تاسو په پراپرلی روډ میپ باندې لاړ شئ، د دې پراډکټ نه به مونږ قلار شو، نیکسټ پراډکټ ته به مونږ ورشو. خیر دی، زمونږ به لږ ټایم واخلي خو ستاسو په فایده کې به وي. فار ایگزامپل دا یو پراډکټ دی 100 بات انفاسټمنټ، په تیر شوی میاشت کې 100 پیسونه خرج شوي دي. په دې مونږه کلیک کو، صحیح ده. او دا به مونږه د دې اول داسې کار کوو چې اس ان نمبر یې ګورو، که فرض کړه دې ډیټیلز راخلي نو فردر به پې مونږ کار وکړو، که ډیټیلز نه راخلي نو بیا به مونږ څه کوو، د دې نه به هم قلار شو. صحیح ده. پراډکټس چې دی د پراډکټس کمی نشته، پراډکټس بلا شي دي. صحیح ده. جسټ د محنت کمی دی، ستاسو محنت غواړي. ښه ګوره زمونږ سره دا پراډکټ چې دی دا راواغېستلو که نه. اوس که تاسو وګورئ نو په دې باندې زمونږ سره ټوټل چا دا زمونږ سره په ماینس کې ولیدی. تاسو ته پته شته ولې دا په ماینس کې دی؟ مونږ په دې کې لا ټک کار نه دی کړی، خو دلته کې ځکه په ماینس کې دی چې مونږ دا تیر شوي پراډکټ حساب کولو نو د هغې هغه دغه پکې مونږ مینشن کړی و، پرایز و، د هغې د وجې نه ماینس ته تللی و. صحیح ده. هغه ته مونږ لرې کړو نو سټیک شولو. اوس به مونږ راشو فار ایگزامپل دا پراډکټ په علی بابا لینز باندې ګورو. صحیح ده. علی بابا لینز به تاسو ته بیا لږ ایډوانس وي، که پرس که تاسو ته نه وي پته نو جسټ په ایمیج باندې ورځمه، تاسو ته به هر څیز پته ولګي. صحیح ده. کنټرول وي، سوري مونږه ډیټا کلیر و، مونږ به راشو ایمیج د ځان سره اول کافي کو. دا زمونږ سره ایمیج شو، مونږ به څه کو، دا کافی ایمیج به کو، را به شو دلته کې سرچ ته، او په سرچ کې به مونږه کنټرول وي کو، زمونږ سره به سیم دغه ایمیج چې دی هغه سرچ کې او مونږ بیا څه کو سلیکټ به کو، دین بیا به سرچ کو. ښه دلته کې به مونږ ویریفاید سپلایر باندې ټول ناول دا فلټر به مونږ اپلای کوو. صحیح ده. اوس که تاسو وګورئ که نه په دې پراډکټ کې زمونږ سره پراپټ شته دی. صحیح ده. په دې پراډکټ کې زمونږ سره پراپټ شته دی. نو تاسو ته ما وویل که نه چې زه تاسو که فرض که دا ویډیو ټایم واخلي خو تاسو به په پراپرلی روډ میپ باندې لاړ شئ او تاسو به صحیح پراډکټ هنټینګ هم وکړئ او سورسینګ هم وکړئ. لیټ سپوز دا پراډکټ چې دی دا تاسو وسورس کول غواړئ د چاینا نه، دلته په څو خرڅېږي؟ په 28 درهم باندې. نیټ پراپټ په دې کې څونه پاتې کېږي؟ 13.49. صحیح ده. خو بیا هم په دې کې اوس خبرې اترې شته. د ټول ناول مونږ ویریفاید چې دی سپلایر ته نښه وکړله. اوس لاندې راځو دلته کې مونږ ګورو. صحیح ده چې د چا پرایس چې دی کم وي او ویریفاید وي نو مونږ به د هغه سره خپل ډیلینګ کوو. صحیح ده. ها مونږ راځو دلته کې پکې ګورو. اوس په دې کې نور هم مطلب ارزان پکې هم شته، ډېر زیات پکې هم ارزان شته دی، خو یا هغه ویریفاید سپلایر نه وي. صحیح ده. او یا دا خبره اتره وي چې د هغه ټایم په علی بابا باندې دون نه وي شوی، نو بیا مونږ د هغو نه ځان لږ ساتو. صحیح ده. نو مونږ پکې ارزان چې دی ارزان ریټ والا چې دی سپلایر ګورو. ځکه چې ارزان ریټ مونږ ته میلاو شي نو فایده پکې زمونږ ده، لږ محنت به مونږ کوو خو فایده پکې زمونږ ده. صحیح ده. فار ایگزامپل په ټاپ کې چې دی زمونږ سره دا یو چې دی نو دا زمونږ سره ویریفاید دی. صحیح ده. او دی په دې باندې به مونږ کلیک کو، په دې باندې مونږ کلیک کو، اول به د الیجیبیلیټي به مونږ چیک کو. صحیح ده. ګوره د ټول ناول خبره اتره ویریفاید ده، ویریفاید دی، بالکل دته ویریفاید لیکلی دی. صحیح ده. مونږ بیا د ده په دې لینک باندې هم د ده سټور ته به هم ویزټ وکړو، د علی بابا سټور ته. صحیح ده. دې ته هم مونږ ویزټ وکړو. دا خبرې به مونږ خیال وساتو چې دا مینوفیکچر دی که سپلایر دی که هولسیلر دی. نو که تاسو دلته کې وګورئ ویریفاید کسټم مینوفیکچرز یې ورته لیکلی، نو دیټس مین چې دا زموږ سره مینوفیکچر دی او دی د څونه وخت نه کار کوي؟ د 11 کال نه. نو دا کم سپلایر چې دی دا زموږ سره ټیک دی. صحیح ده. ښه که تاسو وګورئ تاسو دا کارخانه دا کتلی شئ نو چې مطلب کارخانه یو په خپله باندې یو څیز تیاروي، هغه ته په انګلیش کې مینوفیکچر ویلی کېږي سمپلي. صحیح ده. دغه خبرې اترې پکې مونږ وکتلې. بیا به مونږ د ده چې دی کمپني پروفایل به هم مونږ وګورو. صحیح ده. کمپني پروفایل به مونږ د ده چیک کو. کمپني پروفایل ته به راشو، کمپني اوورویو چې دی په دې به مونږ کلیک کو.
فدې مونږه کلیک کو کنه نو زمونږ سره د کمپنۍ چې کم پروفایل دی هغه مونږ ته اخی صحیح ده د سره چې څه سرټیفیکیشن دی یا کسټمایزیشن چې دی څه کوي سی آل ویریفاید صحیح ده څومره هم ویریفیکیشن دی د کړي دی د کمپنۍ د پاره د مینوفیکچر د پاره ټوټل تاسو ته دلته کې په کمپنۍ پروفایل کې چې شو کیږي فرست دا وشولو بیا زمونږ سره بل خبره ده کانټیکټس په کانټیکټس به مونږ کلیک کو د څه د پاره د ډیټیلز د پاره ویو ډیټیلز چې په مونږ په ویو ډیټیلز کلیک کو او سند کانټیکټ انفارمیشن په دې باندې مونږ کلیک کو نو اوس ګوره د ډیټیلز به مونږ ته شو شي صحیح ده د فون نمبر هم مونږ ته شو موبایل نمبر هم مونږ ته شو کمپنی فیکس نمبر چې کوم دی هغه مونږ ته شو او د کمپنی د ویب سایټ کم نمبر چې دی ویب سایټ لینک چې کوم دی هغه مونږ ته شولو د اوس افیشل ویب سایټ هم مونږ کتلی شو صحیح ده دا زه تاسو ته اوس مخکې چې دی ایکسپلین کوم دا هغه پروډکټ دی صحیح ده کوم ته چې مونږ راغلی اوس د ده نه مونږ سورسینګ کوو د ده سره به مونږ څنګه خبره اتره کوو مونږ به سمپلی د پروډکټ ته راشو دا پروډکټ په دې به کلیک کو دې وینډو ته به راشو دلته کې زمونږ سره خبرې اترې دا دي که تاسو په کلرز کې غواړئ نو په کلرز کې په ډیفرنٹ کلر کې هم تاسو ته پروډکټ میلاویږي صحیح ده او که تاسو کسټمایزیشن د دې غواړئ خپل لوګو به منشن کول غواړئ پیکینګ ولا کول غواړئ ګرافیکس ولا کول غواړئ صحیح ده یا نور ډیزاینینګ پې کول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ خو د هغې الیجیبیلیټي ده او دا مونږ په ایم پی ایل یا فی ایل کې کوو خپل برانډ چې لانچ کوو که فرض که ستاسو هم شوق وي چې تاسو دې په سعودي دوبۍ کې خپل برانډ لانچ کړئ نو تاسو بیا زموږ سره کانټیکټ کولی شئ مونږ به تاسو له برانډ لانچ کوو په پراپرلی طریقې سره انشاءالله ښه اوس مونږ سمپلی دا پروډکټ او دغه پروډکټ به وګورو چې دا سیم وي نو مونږ به د ده سره چې دی زموږ سره خو دا سیم دي که نه چیټ ناو باندې به مونږ کلیک کوو په چیټ ناو باندې مونږ کلیک کو د سره به مونږ خبرې اترې کوو د ټول ناول فرست به مونږ په ده باندې سلام وکړو په انګلیش کې سلام دپاره مونږ هیلو استعمالو که نه هیلو سر مونږ به ورته هیلو سر ووایو صحیح ده بیا به ورته داسې تپوس به دې وکړو چې یاره څنګه یې ښه یې که نه یې هاو ار یو ډوینګ تاسو څنګه یې داسې میسیج به ورته وکړو بیا به تاسو چې دی د خپل بجټ مطابق چې دی د ده سره ډیلینګ کوئ صحیح ده اوس تاسو دا پروډکټ 100% اخیسته غواړئ صحیح ده ګوره تاسو ته دلته کې د یو خپله الیجیبیلیټي هم منشن کړي صحیح ده دا که مونږ دې پروډکټ ته راشو بیا پې کلیک کړو که نه وایي که تاسو فرض کا مطلب د 3000 پورې پیسز اخیسته غواړئ که نه is equal to 3000 پورې نو تاسو ته په 2.14 درهم باندې میلاویږي نو که مطلب د ده نه اوس مونږ په هر څونه 50 پیسز اخلو 10 پیسز اخلو 20 پیسز اخلو نو دا به مونږ ته په سیم ریټ میلاویږي نو مونږ ته د پرایس چې دی د ده د پرایس مونږ ته پته ولګېده مونږ به څه وکړو مونږ به درته میسیج وکړو I want to purchase 50 پیسز یا چې څومره تاسو ورکوئ 50 MOQ minimum of quantity دی ته وایي صحیح ده یا تاسو داسې هم لیکلی شئ پیسز 50 پیسز I want to purchase 50 pieces from you so kindly give me discount if possible د دې خبرې مطلب دا شولو صحیح ده که فرض دته مونږ داسې میسیج وکړلو چې زمونږه دا پروډکټ چې دی دا په کار دی صحیح ده او دا مونږ ستاسو نه اخیستل غواړو دا پروډکټ و 50 پیسز درنه اخیسته غواړو نو تاسو زمونږ سره ډسکاونټ وکړئ که فرض کا ډسکاونټ پکې کېږي دغه شانتې میسیج به ورته وکړو صحیح ده بیا به د ده نه مونږ دا تپوس کوو صحیح ده چې ډز Amazon accept your invoice Amazon accept your invoice آیا Amazon ستاسو invoice accept کوي که نه کوي که فرض کا د Amazon چې دی د دوی invoice accept کوي نو ټیک ته بیا به تی پروډکټ اخلئ او که فرض کا Amazon د دوی invoice نه accept کوي نو بیا به تی قلاریږئ صحیح ده
او چې د درته یو پیر تاسو دې دلته کې په فرست ټایم تاسو وکړو چې does Amazon accept your invoice درته وی چې او بیا Amazon والا invoice نه accept کولو نو تاسو د دې سیلر خلاف چې بیا اکشن اغیستې شي صحیح ده علي بابا تاسو کمپلین کولای شي نو does Amazon accept your invoice تاسو ورته داسې وای او tell me about DDP cost about DDP cost او د DDP cost په باره کې هم ماته خبر اتر وکي بای فریټ او بای ایر چې کم تاسو سامان را لېګل غواړي صحیح ده یو خو تاسو دوه قسمه سورسینګ کولای شئ صحیح ده مطلب تاسو اوس د دوه سره خبر اتر ډیل شول لیټ سپوز اوس زموږ سره دا سپلایر چې دا آفلاین دی صحیح ده د دې سره زمونږ خبره اتره چې دا زمونږ سره د سره فکس شول چې دا پروډکټ به مونږ ته په دې ریټ باندې میلاویږي صحیح ده په سر ریټ باندې 50 پیسز به مونږ ته میلاویږي په 2.14 باندې مونږ به سمپلی دی له د دې کیلکولیشن ورکو کیلکولیټر باندې 2.14 درهم ضربي مونږ سو غستل غواړو 50 نو 170 درهم په دې باندې ټوټل خرچه راځي صحیح ده اوس د DDP کاست نه دی دا جدا دی چې کله تاسو یو پروډکټ د چاینا نه راغواړئ کنه دوبۍ ته سعودي ته امریکا ته کینیډا ته نو تاسو په دوه قسم راغوښتئ شئ یو بای کارګو تاسو راغوښتئ شئ چې د هغې ډیوریشن دی کم از کم د 40 نواله تر د 45-55 ډیز پورې دا ټایم اخلي صحیح ده نو په دې ټایم کې چې د مارکیټ چې دی نو هغه به چې دی اخوا دی خوا شوی صحیح ده نو کم زمون سره کارګو د فاره چې دی فرض کومګه MPL لانچ کو دا غي د لپاره بیا په کارګو پروډکټس راغواړو صحیح ده نو بیا خو بیسټ دی او د هولسیل لپاره چې دی زو کارګو تاسو ته نه ریکمند کوم زه تاسو ته DDP چې دی هغه ریکمند کوم صحیح ده نو تاسو به 100 زمون سره خرچه په دې سونه رااله 170 تاسو بدل ته کی ورته ایڈریس منشن کړئ UAE والا صحیح ده مطلب تاسو کم زی ته هم تاسو دا لیګل غواړئ صحیح ده داغي ایڈریس به ورته تاسو منشن کړئ صحیح ده مطلب تاسو دوبۍ ته لیګل غواړئ امریکا ته لیګل غواړئ صحیح ده هر زی ته تاسو لیګل غواړئ نو تاسو هغه ایڈریس به ورته منشن کړئ صحیح ده فار ایگزامپل زه دلته کې ایڈریس ورکوم چې 225 B سټریټو دا مونږ داسې لیکو دا زمونږ سره د ویر هاوس چې هغه ایډریس دی زمونږ صحیح ده تاسو مونږ سره کانټیکټ کولی شئ صحیح ده فرض که تاسو چې سرویسز پکار وي د 3PL یا دې دپاره نو تاسو له مونږ بیا پروډکټ چې دی هغه شفټ کولی شو 2 B سټریټ کارن راس الخیمه او زیپ کوډ چې کوم دی نو زیپ کوډ یا پوسټل کوډ چې کوم دی هغه 00 تاسو به this is my تاسو به ورته ولیکئ this is my business address دا زما business address دی business address دی صحیح ده سمپلی به ورته ووایئ address دی this is my business address so kindly tell me about DDP cost دغه شانتي ورته تاسو ایډریس دا منشن کړئ نو د دې ایډریس مطابق او د ویټ مطابق او د دې پروډکټ چې څومره وزن وي د دې مطابق به تاسو ته چارجز ووایي صحیح ده نو چې هغه چارجز تاسو ته ووایي هغه به تاسو سره پلس کوي فار ایگزامپل 170 چې دی دا ستاسو خرچه په پروډکټ باندې رااله داسې ستاسو خرچه چې دی فار ایگزامپل 50 درهم چې دی خرچه ستاسو په دغه باندې رااله په د DDP کاست باندې نو دا سره تاسو پلس کې ټوټل 157 شوله او دا زموږ سره سونه دی دا پروډکټ دا زموږ سره 50 دی نو مونږ به ډیوایډ کو په 50 باندې چې په 50 باندې ډیوایډ کو نو په 3.14 باندې زموږ سره دا پروډکټ پریوزي صحیح ده خاص چې کله د زموږ سره مونږ ته د دې ټولو هر څه جوابونه راکې صحیح ده نو بیا به مونږ د سره نور خبره اتره کوو خو راځو زموږ سره د دې 3.14 په دې باندې ټوټل خرچه رااله صحیح ده نو مونږ په دې باندې حساب کتاب کوو چې دا زموږ سره څه فایده کوي که نه کوي نو مونږ به ایوریج انوینټري یونټ سټور چې مونږ څونه یونټس چې دی هغه به سټور کوو په
امازون ویر هاوس کې فار ایگزامپل 50 مونږ بدلته کې 50 انټر کو صحیح ده. استیمیټډ منثلی یونټ سیلز تاسو نه با چې د تقریبا څومره یونټ سیل کیږي. فار ایگزامپل مونږ دلته کې چې د ورکو زب چې د فار ایگزامپل 10 یونټ زمانه منثلی سیل کیږي صحیح ده. او دلته کې بزو انټر کم 3.14 پرایس چې کم ما را وخت کړی دی صحیح ده. نو که تاسو وګورئ په دې یو پروډکټ کې مونږ ته 100 درهم پاتې کیږي 5.52 درهم په دې کې زموږ سره پروفټ پاتې کیږي. نو دې له به مونږ په 50 کې ضرب ورکو خان چې په 50 کې ولا مونږ ضرب ورکو نو زموږ سره به نیټ پروفټ د دې 295 درهم چې دی پروفټ راوځي. نو دا خو تاسو د انډرسټینډینګ د لپاره د پوهې د لپاره زو تاسو ته دا کار خیمه نور چې دومره پراپرټي پکې نو په هغې به ځان نه ستړی کوئ چې ښه پراپرټ وي پکې نو هغه پروډکټ چې دی هغه تاسو بیا ښه کولی هم شي تاسو بزنس هم ګرو کولی شئ. د دې ځای پورې تاسو پوه شوئ صحیح ده چې تاسو به په دې طریقه باندې ډیلینګ کوئ سورسینګ به په دې طریقه کوئ صحیح ده. ښه اوس زمونږ چې مونږ له چې دی خبره اتر راکړي که نه نو دته به مونږ ووایو چې کاینډلی send me your company invoice template to I checked also چې زه هم چیک کما یا داسې kindly send me your company invoice templates دا ماته سینډ کړئ. نو د دوی چې کوم هغه ټمپلیټ چې کوم فارمیټ کې چې دوی انوایس چې دی جوړ کړی نو هغه به تاسو ته سینډ کړي. تاسو به هغه وګورئ چې دا ویریفایډ دی که نه په دې کې د دوی د ویب سایټ هر څیز مینشن شوی دی که نه دی. ښه انوایس چې تاسو دونه رالی پراپرلی او پکې ستاسو ایډریس هم مینشن وي صحیح ده. او بله خبره اتره دا ده چې د دې سپلایر پوره ډیټیلز پکې مینشن وي صحیح ده. ښه نو چې دوی تاسو له انوایس دا درکړي او ستاسو سره ډیل دا وشي او پراپرټ دا درته پکې پاتې کیږي نو تاسو به دوی ته پیمنټ څنګه کوئ داسې به ورته بیا داسې وایي چې کایندلی send me Alibaba payment link د Alibaba payment link ما ته را سند کړه. نو دوی به تاسو ته یو لینک را سند کړي چې هغه لینک تاسو ته را سند کړي د هغې په مدد سره به بیا تاسو څه وکئ دوی ته پیمنټ وکئ. پیمنټ طریقه کار څنګه دی تاسو په پیپال اکاونټ وي هغې نه هم تاسو کولی شئ. ستاسو سره یا سمپلی ماسټر کارډ وي ویزا کارډ وي صحیح ده د هغې نه هم تاسو بیا پیمنټ چې دی هغه کولی شئ. خو پیمنټ به ډایرکټ داسې نه کوئ چې دا خبرو اترې جواب تاسو له درکړي او تاسو پوه شئ نو بیا به پیمنټ چې دی هغه به ورسره ډسکشن وکړئ او چې تاسو ته پکې منافع پاتې کیږي صحیح ده. او د ډي ډي پي کاسټ هم تاسو ته پته ولګي. نو سمپلی زمونږ سره سورسینګ چې دی هغه مونږ په دې طریقه چې دی ښه سورسینګ کولی شو صحیح ده. ښه ګوره اوس که تاسو دې پروډکټ ته وګورئ که نه نو دا سمپلی دی په دې باندې لوګو مینشن نه ده صحیح ده. نو ګوره چې په کمې باندې لیکل شوي یا لوګو پې مینشن وي صحیح ده. نو که هغه پروډکټ تاسو راغواړئ نو چې بیا هغه شانتي سیم راوغواړئ صحیح ده. او که سیم نشئ راغوښتی نو تاسو بیا څه کوئ تاسو بیا چې دی د هغې پروډکټ نه قلاریږئ صحیح ده. نو سمپلی دغه خبرې اترې دي په دې به پکې مین چې دی خیال لازمي ساتئ د ځان سره. ښه اوس مونږ راځو فردر چې دی د ایم پی ایل لپاره سورسینګ دی. ایم پی ایل لپاره که سورسینګ باره کې زه ستاسو ته خبره اتره کوم نو بیا به ویډیو چې دی زمونږ ډېره زیاته سیوا کیږي. نو سمپلی د هولسیل لپاره سورسینګ تاسو داسې کولی شئ. مین خبرې اترې دا وي که نه چې تاسو به د دې خبرو اترو خیال ساتئ که تاسو د Alibaba نه سورسینګ کوئ که تاسو پاکستان ته سامان راغواړئ که دوبۍ ته راغواړئ که امریکا ته راغواړئ هر چېرته راغواړئ د ویریفایډ سپلایر نه به سامان اخلئ صحیح ده. چې د هغه انوایس چې دی د هغه انوایس اکسپټ کیږي صحیح ده. چې مینوفیکچر وي یا هولسیلر وي د هغه نه به سامان اخلئ صحیح ده. او چې کم د 4 کالو نه په Alibaba باندې کار کوي د هغه نه به سامان اخلئ. او بل خبره اتره دا ده چې د هغه خپل ویب سایټ وي. اوس تاسو کمپنی ویب سایټ دا مونږ راووخت کړو دا مونږ د څه دپاره راووخت کړو دا درته هم اوس لږ شان شو کوم. ګوره دا ویب سایټ نه دی دا ما ځان سره کافي کړلو. زه یو نوی ټیب چې دی دا کولاو کوم دلته کې کنټرول وي او زه به دا انټر کړم.
زه اوس د دو ویب سایټ ته چې داخل شمه نو چې کله دو ویب سایټ وی کنه آفیشل ویب سایټ وی د دو نو بیا امازون د دو انوایس او دا سیزونه چې دا ایکسپټ کوي که فرض کا دا سیزونه د دو نوي نو بیا امازون والا د دو انوایسز دا چې دا پراپرلی نه ایکسپټ کوي نو دې خبرو به خیال ساتئ ګوره مونږ رالوې دا د پراپرلی چې ویب سایټ دی یو ښه کمپنی دا ښه کارخانه ده که تاسو دا کتلی شئ صحیح ده نو د دې لپاره به تاسو دا ویب سایټ چې دی دا هم پراپرلی چیک کولی شئ بیا د دو چې کوم میل دی یا ویب سایټ ایمیل چې کوم دی تاسو په دې د دو سره رابطه هم کولی شئ دا ایمیل به هم چیک کوئ چې د دې سپلایر ایمیل پراپرلی وي صحیح ده اتورایز ایمیل وي چې اتورایز ایمیل دا وي نو بیا زمونږ کم دغه چې کوم وي نو بیا زمونږ سمپلی ایکسپټ کیږي او بیا مونږ په امازون کې بیا مونږ ته ایشوز نه پیس کیږي صحیح ده ځکه چې یو ډیسټریبیوشن یو کارخانه چې دا هغه اتورایز شوي قانوني طور پر هغو ته اجازت میلاو شوی نو هغه تاسو بیا هغه پروډکټ چې دی هغه سیل کولی شئ صحیح ده بیا اباوټ اس مطلب دا دی که تاسو د کمپنی د پروفایل په باره کې کتل غواړئ کمپنی پروفایل باندې به کلیک کوئ صحیح ده په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به د کمپنی پروفایل چې دی دا شو شي دا زموږ سره د کمپنی پروفایل دی وی آر پروفیشنل سپلایر for houseware product with more than 30 years experience especially in home cleaning tools دی وایي چې موږ پروفیشنل سپلایرز یو صحیح ده سپیشلی په هاوسویر کې د کور په کلینینګ کې د کور په صفایي کې چې دی زموږ 30 سال ایکسپیرینس دی د ځان په باره کې د ډیټیلز دا ورکړي دي نو دا به هم تاسو پراپرلی سټډي کوئ صحیح ده دا ایمیل دا تاسو له درکړي دي نو دا به تاسو لازمي ګورئ صحیح ده دا چې تاسو ونه ګورئ او ډایرکټ په ډایرکټ لاړ شئ نو تاسو ته بیا ډیره زیاته انتهایی مسله چې دی هغه فیس کېدی شي بیا کسٹم دی کلر کسٹمایزیشن کسٹمایز پروډکټ که تاسو صرف کلر د دې کسٹمایز کول غواړئ فار ایگزامپل دا سور کلر دی دا پروډکټ صحیح ده تاسو تور کلر ورکول غواړئ تاسو ولا بل قسم کلر ورکول غواړئ نو دا غیم تاسو کسٹمایزیشن کولی شئ ادروایز تاسو چې دی فل پروډکټ چې دی هغه هم کسٹمایز کولی شئ پراپرلی صحیح ده نو آی هوپ چې د دې پورې به تاسو پوه شوي د سورسینګ دپاره چې تاسو د کم ځای ته هم سورسینګ کوئ د چاینا نه نو سمپلی د دې خبرو اترو به خیال ساتئ چې تاسو د دې خبرو اترو خیال ساتئ نو ستاسو پروډکټس چې کوم دی هغه بیا سیف وي ستاسو سیلینګ چې دی په امازون دا به سیف وي تاسو ته به ریسټریکشنز نه راځي ستاسو اکاونټ به نه سسپینډ کیږي تاسو ته به وایلیشنز نه راځي که تاسو ته مطلب وایلیشنز راشي یا ریسټریکشنز راشي نو تاسو ته آلریډي سپلایرز ویلي دي چې زموږ انوایس چې دی هغه ایکسپټ کیږي هغه په خپله ذمواري اخیستې ده نو چې هغه ویلي دي نو تاسو بیا هغه انوایس چې دی هغه ایکسپټ هغه چې دی هغه سبمیټ کولی شئ که خدای دې نه کړي تاسو ته په فیوچر کې مسله راشي صحیح ده د هغې په مدد سره تاسو بیا خپل مسله چې دی هغه پراپرلی حل کولی شئ نو د جنریک یا د هولسیل لپاره چې دی مونږ داسې پروډکټ چې دی هغه جنریک پروډکټ که مونږ سیل کول غواړو د هغې چې دی مونږ سورسینګ کول غواړو د چاینا نه نو هغه هم مونږ په دې طریقه سیمپلی کولی شو انشاءالله په نیکسټ کلاسز کې به بیا زه تاسو ته پراپرلی په ایم پی ایل په دې باندې هم سټارټ اخلم چې مونږ به د خپل مایکرو پرایویټ لیبل لپاره یا که پرس که مونږ خپل برانډ لانچ کول غواړو د هغې دپاره به مونږ سورسینګ څنګه کوو په کومه طریقه به کوو هغه به هم زه تاسو ته وایم نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي دا ویډیو لایک کړئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ او ښکلی کمنټ وکړئ زموږ د حوصله افزایۍ دپاره او چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ د سپورټ دپاره thank you so much bye for now we will meet inshallah in the next video